السلام علیکم دوستانو، یو وظیفه درخوایم د محبت د مینې په باب باندې. اکثره ملګري دا خواهش لري چې یو ځای مې رشته خوښه ده نه برابرېږي، ډېر خوند راکوي او ډېر مې د زړه ارمان ده شپه ورځ الله تعالی ته زارۍ کوم خو بیا هم نه میلاویږي او ډېر کوششونه مې کړي دي. دوستانو تاسو د یاد وي نوې جدید زمانه ده، اکثره وخت د کوډګرۍ ده، اکثره وخت د تعویضو ده. نو بعضې ملګري په تعویضونو باندې دغه محبوب دي ځان جوړوي، بعضې خلک یې په کوډګرو باندې ځي، پر هغو باندې تعویضان کاږي، د هغو په وجه دی د ځان محبوب جوړوي. زه یوه وظیفه درښیم دوستانو، له دې دواړو څخه ځان وساتئ، په هغه وظیفه باندې عمل وکړئ. ډېر اسان عمل هم ده او دا هم درته وایم دوستانو چې جایز عمل به وي، جایزه تقاضا به وي، جایز محبوب به وي چې مثلا هغه رواتوب لري، د هغه لپاره به استعمالوي، که نه د ناروا لپاره نه زه اجازت درکوم او نه دغه تاثیر کوي. اکثره وخت دوستانو خلک ګرځي پر کوډګرانو باندې، دا ګوري زه یوه وجه درته وایم، ما مخکې هم درته ویلي، بیا هم څوک چې په کوډګر باندې تعویض کاږي دا سړی هم جهنمي، کوډګر هم جهنمي. بل که یو څوک په کوډګر باندې تعویض کاږي د بل د محبوب لپاره چې هغه د ځان تابع کړي، دا اکثره وخت پر بدو باندې اوړي. مثلا ته ولاړې کوډګر ته تعویض راوکاږه، په تعویض کې هغه شان درلیکي چې هغه د محبت د مینې لپاره وي، چې تا سره به د مینه او محبت زیات شي. خو کله چې دا تعویض دی تاسو در وکاږي، تا په غلطه طریقه ښکلی ده، نو دا تعویض بیا بد تاثیر کوي، بد عمل کوي، بیا د تا او د هغه په مابینځ کې دومره زیات نفرت پیدا شي چې ډېر بد مې سره ایسي، لکه د انسان او د شیطان څخه بدلیږي. او اکثره خلکو دا تجربه ده، که دا د ما خبرې اوري شاید هغو ته دغه حالت له دې مشکل سره پیښ شوي. ډېر داسې ملګري کوډګر ته تللي، په هغې تعویض د محبوب لپاره ښکلی، خو هغه تعویض پر چپه باندې تللی، بیا د دوی په مابینځ کې محبت خو څه کوي، نفرت نور هم پیدا شوی، بغض نور هم پیدا شوی، بعد لرېوالی نور هم راغلی ده. نو دوستانو له دې ټولو څخه ځان وساتئ، نه به مو آخرت خرابېږي، نه به دغه مشکل سره تړلی وي چې هغه تعویض پر بدو باندې واوړي. ډېره اسانه وظیفه درښیم، ډېره اسانه وظیفه، داسې وظیفه ده چې په دې 5 لمونځو کې موږ هره ورځ وایو، ډېره اسانه ده. هغه وظیفه باندې عمل وکړئ، انشاءالله ستاسو تر مابینځ کم واټن دغه به ختم شي، محبت به پیدا شي، د ښځې او د خاوند تر مابینځ، د پلار او د زوی تر مابینځ، د زوی او د مور تر مابینځ، د لور او د پلار تر مابینځ، لور او د مور تر مابینځ، د یو بل ملګري تر مابینځ، چې هر څوک یې دغه لپاره دغه محبت جایز ده او ډیر خوندور عمل ده او ډیر مجرب ده. دا ډیرو خلکو کړی ده، تاثیر یې کړی ده، خو عقیده به مو پر دې لازمي وي. چې تاسو پر دې عقیده لازمي وي، ضرور به دغه وظیفه تاثیر هم پر هغه انسان باندې کوي. داسې به مې دوستانو په خپل مابینځ کې مینه او محبت سره پیدا شي. که تاسو لیدلی وي لکه د زوی او د پلار کوچنی اولاد ډیر ښایسته وي، پر پلار باندې ډیر ګران وي. ښایسته خو څه کوي چې هر څونه کمزوری اولاد وي، پر پلار او مور ډیر ګران، ډیر مینه او محبت ورسره لري. نو ته چې دغه وظیفه وکړې، په دې عمل وکړې، هغه رشته چې ته چېرته غواړې، یا ښځه و خاوند دي یا بل ملګری ده، داسې به مینه محبت در سره کوي، داسې به در سره کوي په فضل د الله سره، د دې وظیفې په برکت سره، لکه پلار چې له خپل اولاد سره مینه او محبت کوي، لکه مور چې له خپل اولاد سره مینه او محبت کوي، پر دا رنګه طریقه به دې نازوي، پر دا رنګه طریقه به دې ګرانوي، پر دا رنګه طریقه به ورسره ګراني، پر دا رنګه طریقه به دې مینه او محبت در سره کوي. دوستانو دا یو داسې دنیا ده، دا په نفرت باندې نه ارزي. 2 ورځې ژوند ده، موږ او تاسو باید په خپل مابینځ کې مینه او محبت وکړو. موږ تاسو ته الله تعالی یو داسې پیغمبر راکړی دی چې جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ده. هغه ټول امر به سي دعوت او تبلیغ کوي او انسانیت عالم ته اول به ورته ویل چې په خپل مابینځ کې مینه او محبت سره کوي، یو لبله ګرانښت سره کوي، یو لبره ښې خبرې سره کوي، یو لبله ځانونه سره ګرانوي. د بغض، نفرت، بې اتفاقي، اختلافات دا تر مابینځ ختموي. کله چې په کومه معاشره کې بې اتفاقي نه وي، محبت مینه زیاته وي، هغه معاشره ضرور ترقي کوي، هغه هیواد ضرور ترقي کوي، هغه علاقه ضرور ترقي کوي، هغه کور ضرور ترقي کوي، هغه خاوند او ښځې تر مابینځ مینه محبت وي، هغه ضرور ترقي کوي.
خو په کومه معاشره کې سي بې اتفاقي زیاته وي، نفرتونه وي، اختلافات وي، مینه محبت نه وي، هغه معاشره نور هم پر ناکامي باندې ځي، هغه کور نور هم پر ناکامي باندې ځي، هغه مخته نشي تللی. دوستانو عرض مې دا اوسي د الله لپاره لبل مسلمان سره مینه محبت کوي، د الله لپاره لبل مسلمان سره ګرانښت کوي. نو دوستانو عرض مې دا اوسي دغه دنیا ست د په نفرت باندې نه ارزي، یو لبل مابینځ کې مینه او محبت ضرور سره وکي. نو زه دوستانو د وظیفې پر طرف وظیفه درخوایم سي ډیره خوندوره ده، ان شاء الله ډیر به سره ګران سي، تر حد زیات به سره ګران سي. هغه وظیفه دا دوستانو کله سي هغه څوک چې تاسو یې غواړئ چې دا زما محبوب جوړ سي، چار څوک مثلا یا لجې رشته کوي چې هغه زما په نصیب باندې سي، مثلا چې دومره زور باندې ګران سم چې خپل راس راته وایي چې موږ له تا سره رشته کوو، دونه د ما محبوب جوړ سي. کار څوک چې تاسو له سره کله مخامخ سي، مثلا یا فلار یا هغه رشته یې تاسو واده کولو سره غواړي، یا مور یا ملګری یا انډوال سر څوک یا استاد چې کله له سره مخامخ سي، دغه په حضور کې به دستي اعوذ بالله بسم الله شروع کوي، پنځه واره به الحمدلله شریف ووایاست، څو واره؟ پنځه واره. کله چې اعوذ بالله بسم الله ووایاست پنځه واره به الحمدلله شریف ووایاست، په پای کې به درود ووایاست، بیا به الله تعالی ته هغه دعا پټه وکړي، لاس به نه پورته کوئ ګوره، ځکه چې پر داسې لیول به کوي چې د هغه سر در خلاص نه سي. نو کله چې تاسو بیا الله تعالی ته دعا وکړئ چې الله دا ماته ډیر ګران ده، زه ډیر مینه او محبت سره لرم، دا زه غواړم چې د ما سي او دی له ما سره محبت وکړي او دی د ما مینه ناک جوړ سي، د ما محبوب جوړ سي. الله تعالی د دې وظیفې په برکت سره د ما محبوب جوړ کا. نو څوکه چې کله دعا وکړي وروسته به څوکه چې د فام نه وي د خواته به ورجوف کوي، پر هغه خوا به طرف باندې به ورجوف کوي. کله چې ورجوف کوي دغه رنګه یو جمع متصل دا عمل وکړي، ان شاء الله الله تعالی د دې وظیفې په برکت سره خپل در تراسي او در باندې ګران به لکه غفلال سره مسافرت څخه راسي او زوی څومره په ډیر انداز په خوشاله سره مخته ورځغلي، دای هم دغه ستا مخته د سره ځغلي، داسې به لتا سره مینا او محبت کوي، سره ګران بسوي. نو دوستانو دا وظیفه نن لنن ضرور عمل ور باندې وکي، ډیره مجربه وظیفه د ډیرو دوستانو عمل ور باندې کړی دا، بیا به دعا را تکوي او چې دغه وظیفه وکي دوستانو چې حاجت مو پرسي، بیا ضرور مو ته دعا وکي. پر الله تعالی مسپارم. السلام علیکم ورحمت